غیبت چې د لوی اخلاقي او ټولنیزو ګناهونو له ډلې څخه شمیرل کیږي، په نورو پسې د داسې خبرو کولو په معنا ده چې غیبت کړی شوی کس پرې خوشحاله نه وي. دغه عمل په بشپړه توګه یو ناخوښ کار دی او په عین حال کې یوه اسانه چاره ده. ځینې کسان د خپل وخت د تیرولو لپاره هم غیبت کوي، پرته له دې چې درک کړي چې دا یو مردود عمل دی چې له ټولو دیني او فرهنګي ارشاداتو سره په ټکر کې دی. غیبت له ویلو سربیره اورېدلو ته هم شاملیږي. غیبت آن کېدی چې یوه خبره او یا یوه اشاره وي چې که چیرې غیبت کړی شوی شخص حضور ولري، د هغه د زور او خفګان لامل شي. له بدمرغه ډېر کله داسې هم پیښیږي چې ځینې کسان د نورو د فزیکي ظاهري بڼې په اړه هم نظر څرګندوي، په داسې حال کې چې له موږ څخه هیڅ یو د خپلې څېرې او بڼې په جوړښت او نظم کې لاس نه لرو، او که مو لاس درلودلی او زموږ تر کنټرول لاندې وای، هر یو به خپل ځان په ډیره ښکلې بڼه خلق کړی وای. غیبت هغه که قصدي وي او یا هم په تېروتنې سره ګڼ شمېر زیانونه له ځان سره لري. د دې پر ځای چې د نورو انسانانو په اړه او یا په هغوی پسې خبرې وکړو، غوره ده چې په خپله له هغو سره خبرې وکړو او ویې هڅوو. غیبت رانونکي فردي او ټولنیزې اغېزې له ځان سره لري او ډیری لوی دښمنۍ او خصومتونه له همدې غیبت او په بل چا پسې له څو جملو خبرو کولو څخه سرچینه اخلي. له غیبت کولو څخه د ډډې کولو لپاره ګڼ شمېر لارې شته چې په لاندې توګه ورته اشاره شوې ده. د ژبې او مغز نښلول. آیا تاسو داسې څوک پیژنئ چې غواړي غیبت یې وشي؟ هرومرمو ځواب نه دی، خو بیا ولې ځینې کسان غواړي چې په مجلسونو او ناستو کې پرته له دې چې پوه شي چې څه وایي، د نورو په اړه او په نورو پسې بدې او ناخوښې خبرې کوي. ډیری وخت داسې هم پیښه شوې ده چې غیبت کول له غیبت کوونکي شخص سره د حسادت او د کینې درلودلو پر بنسټ ترسره شوي وي، ځکه غیبت کوونکی له دې لارې خپل ځان قانع کوي. دغه مشهورې درې مقولې به مو هرومرو اورېدلې وي چې د دهان او یا ذهن ترمنځ توپیر یوازې په یو ټکي کې دی. دا په دې معنا ده چې د خبرو کول پر مهال باید خپله خوله او ذهن سره ونښلو تر څو هغه څه چې وایو سمې او تحلیل شوې خبرې واوسي. د غیبت د مخنیوي لارو چارو څخه یو هم د ذهن او مغز یو له بل سره وصل کول دي. یعنی دا چې هر کله وغواړو چې یوه خبره پر ژبه جاری کړو، لومړی باید په خپل ذهن کې ښه تحلیل کړو او په اړه یې لږ تر لږه لاندې څو پوښتنو ته ځواب ورکړو. د دغه خبرې کول زما لپاره څه ګټه لري؟ د دغه خبرې په کولو سره آیا چاته زیان رسوي او که نه؟ که چیرې هغه کس دلته موجود وای چې په اړه یې دغه خبره کوم، آیا له اورېدو څخه به یې ځورېدلی وای؟ که چیرې دغه خبره ونه کړم، څه تاوان به مې کړی وي؟ ولې باید دغه خبره وکړم؟ که چیرې دغه خبره وکړم، غیبت کیدونکي شخص ته څه زیان او تاوان رسوي؟ دغه پوښتنو ته له ځواب ورکولو وروسته به په پوره ډاډ سره تاسو لږ غیبت کوئ، او که مو بیا هم پر غیبت کولو پیل وکړئ یا د پوښتنو ته ځواب ورکول مو بیا تمرین کړئ، څو له دغه ناخوښ عادت څخه خلاصون پیدا کړئ. په خپل ژوند کې له یو بد او ناخوښ عادت څخه د خلاصون لومړنی ګام د هغه په اړه پوهه او خبر ترلاسه کول دي. همدا نن خپلو کلمو او جملو ته په غور او پوره پوهې سره پام وکړئ. هڅه وکړئ څو مخکې له دې چې د یو چا په اړه بده خبره پر ژبه راوړئ، په اړه یې فکر وکړئ. هغوی چې د نورو غیبت کوي تل په دې هڅه کې وي او غواړي چې خپل ځان ناپېژنده وساتي، او له دې چې د شایعاتو خپرولو او غیبت کولو سرچینه ده په بشپړه توګه انکار کوي. له هغه کسانو لرې اوسئ چې د نورو په اړه خبرې کوي. ځینې کسان شته چې د نورو په اړه او په نورو پسې خبرې ونه کړي، د ویلو لپاره څه نه لري. که مو ولیدل چې ملګري مو د کوم چا په اړه غیبت کول پیل کړل، موضوع ته بدلون ورکړئ او یا هم مجلس تر کړئ. په داسې حالاتو کې غوره ده چې د سعدي شیرازي دغه بیت په یاد ولرئ: هر چا چې د نورو عیب تا ته راوړ او یا یې تا ته د نورو غیبت وکړ، ډاډه اوسه چې ستا عیب به هم نورو ته وړي او نورو ته به ستا غیبت کوي. هغه مجلسونو ته مه ځئ چې غیبت پکې کیږي. غیبت له غیبت کیدونکي څخه د کرکې درلودل او له هغه څخه د زړه د توروالي له نښو څخه دی. هیڅ داسې کس به پیدا نه کړي چې د یو چا غیبت کوي او په اصل کې د زړه له تله مینه ورسره لري. ډېر کله په ځینو مجلسونو کې له غیبت کولو او غیبت اورېدلو پرته بله موضوع شتون نه لري. په داسې ډول مجالسو کې پرته له دې چې ګناهکاره شو، هیڅ مثبته لاسته راوړنه به ونه لرو. نو غوره ده له هغه مجلسونو او ناستو لرېوالی غوره کړو
چې غیبت پکې کیږي. د غیبت کولو او شکایت کولو پر توپیر پوه شئ. ځینې وخت موږ له خپل یو ملګري څخه ازرده کیږو او خپل دغه زور او خفګان له خپل دریم ملګري سره شریکوو. دریم ملګری باید دغه موضوع له اورېدلو سره سم لاس په کار شي او د موضوع د حل کولو لپاره مټې راونغاړي، نه دا چې د دغه ګیلې او شکایت له اورېدو وروسته موضوع لا تاوده کړي او د موضوع نور اړخونه راوسپړي چې پایله کې یو ځل بیا غیبت کول له یو بلې زاویې پیل کیږي. د هغه پوښتنو له مطرح کولو ډډه وکړئ چې ځواب ورکوونکی د غیبت کولو لوري ته هدایت کوي. ډیری وخت پر دې پوهیږو هغه پوښتنه چې مطرح کوي پر کوم ځای پای ته رسیږي او د هغې احتمالي ځواب یا ځوابونه څه دي. نو غوره ده چې د خپل هغه ملګري په اړه له پوښتنو کولو ډډه وکړو چې غایب دی او په حاضر مجلس کې شتون نه لري. له غیبت کولو څخه په همغه لومړیو پیلېدونکو شیبو کې لاس واخلئ. که چیرې په داسې مجلس کې یاست چې ګډون کوونکو یې پر غیبت کولو پیل وکړ، له ځنډ پرته خو په مؤدبانه ډول او پوره نرمۍ سره له هغوی وغواړئ چې تاسو په دا ډول خبرو اترو او مجلس کې ګډون نشئ کولی. پرېږدئ څو نور پر دې پوه شي چې تاسو غیبت کول نه غواړئ. له سختو قانون له ډلې څخه یو هم له هغه کسان سره یو ځای د غیبت نه کول دي چې له دې مخکې مو له هغو سره یو ځای دغه چاره ترسره کوله. هغوی ته ووایئ چې په دې هڅه کې یاست چې نور به غیبت نه کوئ او له هغو غواړئ چې په دې برخه کې درسره مرسته وکړي. که چیرې مو د خبرو کولو په منځ کې ناڅاپه غیبت کول پیل شول، په ډېر نرمۍ سره یادونه وکړئ چې نه غواړئ غیبت وکړئ. ښایي ستاسو دغه هڅې هغوی هم له غیبت کولو وژغوري. یو بل ته له غیبت څخه د لاس په سر کېدو او ډډه کولو سیاست وازمایئ. له خپلو ملګرو سره ژمنه وکړئ څو یو له بل سره مرسته وکړئ چې نور به هیڅ کله غیبت نه کوئ. که مو له مخکې په دې اړه یو له بل سره خبرې کړې وي، په ډېرې راحتۍ سره کولی شئ چې یو بل ته د غیبت د پیل کولو پر مهال د هغه د توقف کولو یادونه وکړئ. د غیبت پر ځای ستاینه وکړئ. لکه څنګه چې غیبت کوونکی غواړي ځان ناپېژنده وساتي، له دې زیات د بد او ناخوښو خبرونو د خپرولو مینوال دی. ډیری بوخت کسان د ځینو دلایلو پر بنسټ د ښو خبرونو په واسطه نسبت بدو خبرونو ته ډیر نه هیجاني کیږي. څو کولی شئ د غیبت د خنثی کولو او له منځه وړلو لپاره له ښکلو نظریاتو هڅونکو کلمو تحسین او تمجید څخه کار واخلئ. دغه چاره دې ته اړتیا لري چې تل د خبرو کولو لپاره د غوره مسایلو او موضوعاتو په لټه کې اوسئ. پوهیږئ چې هر انسان د غوره او مثبت ټکو لرونکی دی. کله چې خپله ورځ د بدیو پر ځای پر ښېګڼو پیل کوئ، ژوند مو لا روښانه کیږي. په نړۍ کې ډېر ښېګڼې شته، یوازې باید د هغو په لټه کې اوسئ او په اړه خبرې وکړئ. هغه کسان وبښئ چې ستاسو غیبت یې کړی دی. موږ ټول تېروتنه کوو او تېروتنه کول د انسان د ذات او فطرت یوه برخه ده. خدای پاک جل جلاله هم انسان له دغه ځانګړنې څخه خبر کړی دی او هغه ته یې ښوونه کړې ده چې هر کله یې کومه ګناه او خطا وکړه، د هغه لوی ذات غېږ ته پناه یوسئ چې مهربان او رحم لرونکی دی. انسان هم باید دغه ځانګړنې ته په خپل ځان کې وده ورکړي او د نورو خطاوې او تېروتنې وبښي. که چیرې هغه کس چې زموږ غیبت یې کړی دی ونه بښو، په دې سره به موږ یوازې خپل ځان ته آزار ورکوو او هر ځل چې په خپل ذهن کې د هغه شخص یادونه کوو، لا ډېر خواشینی او اندېښمن کیږو. د نورو پر وړاندې بد نیت درلودل. نیت په لغات کې د قصد، تصمیم، ارادې او عزم په معنا دی او د انسان ټول هغه حرکات او سکنات ته شاملیږي چې د هغه د وجود غړي او جوارح ترسره کوي. یو هغه ناوړه عادت چې زموږ د پرمختګ او بریالي کېدو مخنیوی کوي. د نورو پر وړاندې د بد نیت درلودل دي. باید په یاد ولرو چې که موږ د نورو لپاره بد نیت ولرو، دا په دې معنا نه ده چې موږ به پرمختګ ونه کړو، بلکې له ډیر څخه ډیر بله بریالیتوبه لرې پاتې شو او په خپل ځان کې به ورک شو. هغه بریالي کسان په خپل ذهن کې مجسم کړئ چې پیژنئ. هرومرو به پوه شئ چې هغوی هغه کسان دي چې تل هڅه کړې ده څو د نورو لپاره یو ښه همکار، لارښود او خیر غوښتونکی اوسي. ژر قضاوت کول. قضاوت کول د دوه کسانو تر منځ د داوري کولو یا له دوه موضوعات څخه د یوې د ټاکلو او یا هم د یو فردي او ټولنیز ستونزې د حل په موخه له ګڼو حل لارو څخه د یوې د انتخاب په معنا دی او په معمول ډول قضاوت د شخص له فرهنګ او پوهې څخه نسبت د هغه افکارو، نظریاتو او باورونو نه سرچینه اخلي. که څه هم پوهیږو چې د نورو په اړه قضاوت کول
له تر ټولو بدو ناخوښو او ځورونکو عادتونو څخه دی، خو بیا هم په قصدي او ناڅاپي ډول دغه چاره ترسره کوو. موږ معمولا په هغه مواردو کې قضاوت کوو چې هیڅ په موږ پورې تړاو نه لري او د قضیې په اړه له سره معلومات نه لرو. نو چا دغه حق موږ ته راکړی دی چې قضاوت وکړو؟ هغه په داسې حال کې چې د معلوماتو له لوی خلا سره مخ یو. د نورو په اړه قضاوت کول زموږ له صلاحیتونو څخه نه دي او نه باید پرته له دې چې پوه شو او کافي معلومات لرو د یوې موضوع یا یو شخص په اړه قضاوت او فیصله وکړو. ځینې وخت په ناخودآګاه ډول د نورو د ژوند او چلند په اړه زموږ په ذهن کې ځینې افکار سر راپورته کوي. دغه قضاوتونه او فیصلې کول هم زموږ لپاره د ذهني اختلالاتو د رامنځته کېدو لامل کیږي او هم ښایي چې زموږ په ذهن کې د نورو په اړه ناسم ذهنیت رامنځته کړي. نو غوره ده چې آن خپل ذهن ته د دغه افکار د ننه کېدو اجازه ورنکړو او مخکې له مخکې مخنیوی وکړو. دا چې څه ډول د نورو په هکله له قضاوت کولو لاس واخلو، په اړه د رواني روغتیا یو امریکایي سلاکار ټروډي ګریفن څو لازمې لارښوونې وړاندې کړي دي چې په لاندې ډول واضح کیږي. کله مو چې ذهن ته قضاوت کوونکي افکار رسیږي، ځنډ او تحلیل پکې وکړئ. قضاوت کوونکي او داورانه افکار معمولا په ناڅاپي او خپلسري ډول زموږ ذهن ته راځي. نو باید زده کړئ چې څه ډول یې په هر وخت کې د سر راښکاره کولو مخه ونیسئ. هڅه وکړئ څو نسبت خپلو داورانه او قضاوت کوونکو افکار ته ډیر غور او دقت وکړئ. یا په بل عبارت، کله چې دا ډول افکار ستاسو ذهن ته رسیږي، دا غو له څېړلو ډډه وکړئ. کله چې متوجه کېږئ چې ذهن ته مو نیوکه کوونکي او داورانه افکار لاره کوي، لومړنی کار اعتراف کول دي. د بیلګې په توګه کله چې په خپل ذهن کې ووایاست باور نشم کولی چې هغې څه ډول خپل ماشوم له داسې چټلو جامو سره له کوره د باندې راپریښی دی، دغه مهال باید خپل دغه افکار متوقف کړئ او پر دې اعتراف وکړي چې د یو چا په اړه قضاوت او پریکړه کوله. خپل قضاوت کوونکي افکار له ستونزې سره مخ کړئ. کله مو چې ذهن ته قضاوت کوونکي افکار ورسېدل، باید هڅه وکړئ چې هغوی له ستونزې او خنډ سره مخ کړئ. تاسو کولی شئ د هغه فرضیاتو او ګمانونو په اړه په فکر کول سره چې د خلکو په اړه یې کوئ، خپل افکار له خنډ او ستونزې سره مخ کړئ. مثلا د هغې بیلګې په اړه چې پاس ذکر شوه، تاسو ګمان کوئ چې هغه یوه بده میرمنه وه، یا دا چې په سمه توګه د خپل ماشوم پالنه او ساتنه نه کوي. خو له دې سربیره ښایي چې هغې میرمنې له بوختیاو یوه ډکه ورځ پیل کړې وي او له دې چې د ماشوم جامې چټلې او یا یې ویښتان ګډوډ دي خجالت وباسئ. هڅه وکړئ نور خلک په ښه توګه درک کړئ. وروسته له دې چې د وضعیت په اړه مو خپل فرضیات او ګمانونه وڅېړل، باید داسې یوه لاره پیدا کړئ چې پر مټې له هغه کس سره چې په اړه مو قضاوت کړی دی همدردي او زړهسوی وکړئ. تاسو باید داسې یوه لاره پیدا کړئ چې په مرسته یې د خپل دغه ډول چلند لپاره پلمه پیدا کړی شئ. د بیلګې په توګه د چټلو جامو لرونکی ماشوم د مور په اړه کولی شئ له ځان سره ووایئ چې د یو ماشوم لویول او روزل سخت کار دی او ځینې وخت هر څه هغسې چې مور یې پلان او پروګرام جوړ کړي پر مخ نه ځي. پوهېږم چې ځینې وخت زما کوچنی زوی هم له خیرونو جامو او ببر سره له کوره د باندې وتلی دی. د دغه تګلارې په مرسته تاسو د وضعیت په درک کولو سره د خلکو په اړه له قضاوت کولو لاس اخلئ. د نورو د پیاوړتیا ټکي وپېژنئ. د هغه کړنو او چلند په اړه چې د نورو په وجود کې خوښوئ او یا مینه ورسره لرئ ډیر فکر وکړئ، ځکه دغه څه له تاسو سره مرسته کوي څو له ځنډ پرته قضاوت کولو لاس واخلئ او پر ځای د هغو پر ستاینه او تحسین لاس پورې کړئ. هڅه وکړئ د هغه ځانګړنو په اړه فکر وکړئ چې د نورو په اقوالو او افعالو کې شتون لري. په ځانګړې توګه هغه کسان چې په خپل ژوند کې ستاینه او تحسین کوي، دغه چاره له تاسو سره مرسته کوي څو پر نورو باندې له نیوکه کول او د نورو په اړه له قضاوت کولو لاس واخلئ. د بیلګې په توګه خپل ځان ته یادونه وکړئ چې همکار مو یو مهربانه شخص دی او د تل لپاره کله چې غواړي څه ورته ووایئ په ټول وجود سره ستاسو خبرو ته غوږ نیسي. یا خپل ځان ته ووایاست چې ملګری مو یو نوښتګر شخص دی او ځینې وخت هڅه کوي څو تاسو وخندوي. هڅه وکړئ پر منفي ټکو باندې د تمرکز کولو پر ځای د نورو پر مثبتو ځانګړنو باندې متمرکز شئ.
د خپلو هغه کارونو یادونه مه کوئ چې د نورو په حق کې مو ترسره کړي دي. که احساس کوئ چې نور خپل ځان ستاسو مدیون او پوروړی ګڼي، ښایي فکر وکړئ چې پر هغو احسان واچوئ او یا پرې هر اړخیز امر وچلوئ. خو پام وي چې دغه څه ستاسو د خپل زور لامل کیږي. پر ځای هڅه وکړئ هغه مرستې چې له نورو سره مو ترسره کړي دي له یاده وباسئ. ان کولی شئ پر دې فکر وکړئ چې نورو ستاسو په حق کې کوم کارونه او مرستې کړي دي. که چیرې له نورو سره خپلې کړه مرستې هېرې نه کړئ، کیدای شي د خپل ملګري لخوا وځورول شي، ځکه هغه ته مو پیسې په پور ورکړي دي او هغه لا هم خپل پور نه دی پرې کړی. د دې هر څه پر ځای د ټولو هغه غوره چلندونو او مرستو په اړه فکر وکړئ چې ملګرو مو ستاسو په حق کې ترسره کړي دي. یو څه صبر وکړئ. هڅه وکړئ څو خپله نیوکه له ځنډ پرته د مقابل لوري له کړنې وروسته مه څرګندوئ. یوازې د لږ صبر کولو وروسته کولی شئ پوه شئ چې موضوع څه ده. د دغه موضوع د لا ښه درک او پوهېدو لپاره څو کیسې درته وړاندې کوم. د جراحي عملیاتو په خاطر د یو بیړني ټلیفوني اړیکې د ترلاسه کولو وروسته ډاکټر روغتون پر لوري روان شو. هغه همدا چې روغتون ته ورسېد، خپلې جامې بدلې کړې او سیده د جراحي خونې ته دننه شو. هغه د یو ماشوم پلار ولید چې د روغتون په دهلیز کې یوې او بلې خواته په وارخطایي قدم وهي او د ډاکټر په تمه دی. همدا چې ډاکټر یې ولید، چغې یې کړې، ولې دې دومره ناوخته کړه؟ آیا نه پوهېږې چې زما د زوی ژوند په خطر کې دی؟ آیا د مسؤلیت احساس نه کوې؟ ډاکټر موسکی شو او ویې ویل، بخښنه غواړم، زه په روغتون کې نه وم. همدا چې ستاسو د ناروغ په اړه مې ټلیفوني اړیکه ترلاسه کړه، له ځنډ پرته مې خپل ځان روغتون ته راورسو او اوس هیله من یم چې تاسو یو څه ارامه اوسئ، څو وکولی شم چې خپل کار ترسره کړم. د ناروغ پلار په غوسې سره وویل، ارامه اوسم؟ که چیرې ستاسو زوی همدا شېبه مړ شوی وای، څه دې کول؟ ډاکټر یو ځل بیا موسکا وکړه او ویې ویل، له خاورو راغلي او بیرته به خاورو ته ځو. شفا ورکوونکی د خدای پاک له مبارکو نومونو څخه یو نوم دی او ډاکټر نشي کولی چې د یو انسان عمر زیات یا کم کړي. لاړ شه او د خپل زوی لپاره له خدای پاک څخه د عاجل شفا غوښتنه وکړه. موږ به هم د خدای پاک په مرسته خپله ټوله هڅه وکړو. د ناروغ پلار له ځان سره وویل، نور ته نصیحت کول په داسې حال کې چې هغوی زموږ په شرایطو کې قرار نه لري آسانه دي. د جراحي عملیات څو ساعته دوام وکړ او وروسته ډاکټر په خوښۍ سره له عملیات خونې راووت او ویې ویل، خدایه شکر، ستاسو زوی وژغورل شو. هغه پرته له دې چې د ناروغ د پلار ځواب ته په تمه شي، په بیړه په داسې حال کې چې له روغتون څخه د وتلو په حال کې ویې ویل، که تاسو کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ له نرس څخه یې وپوښتئ. د ناروغ پلار د نرسې په لیدو سره چې له ډاکټر څخه څو شېبې وروسته له عملیات خونې راوتلې وه، ویې ویل، هغه ولې دومره مغروره دی؟ نه یې شو کولی څو شېبې صبر وکړي څو د خپل زوی د وضعیت په اړه ترې وپوښتم. نرسه چې له سترګو څخه یې اوښکې روانې وې، ویې ویل، زوی یې تېره ورځ په یوه ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. کله چې موږ له هغه سره ستاسو د زوی د جراحي عملیاتو په خاطر اړیکه ونیوله، هغه د خپل زوی د تدفین په مراسمو بوخت و. خو بیا یې هم د دغه عملیاتو لپاره خپل ځان روغتون ته راورسو او د خدای پاک په مرسته یې ستاسو د زوی ژوند وژغورو. دا چې هغه په بیړه له روغتونه لاړ، علت یې دا و تر څو د خپل زوی د تدفین مراسم پای ته ورسوي. هیڅ کله د یو چا په اړه قضاوت مه کوئ، ځکه تاسو نه پوهیږئ چې د هغوی ژوند په کوم حالت کې دی او پر هغو څه تیریږي یا هغوی په څه ډول شرایطو کې دي. دویمه کیسه. یوې ځوانې میرمنې او خاوند خپل نوي کور ته کډه یوړه. بله ورځ د سهار چای د څښلو پر مهال میرمنه متوجه شوه چې ګاونډۍ ښځه یې پر تناب وینځلې جامې غوړوي. ویې ویل، جامې چندان پاکې نه دي وینځلي، فکر کوم نه پوهیږي چې جامې باید څه ډول ووینځي. په ډېر احتمال سره باید د جامو وینځلو یو غوره پوډر واخلي او یا دا چې د کالیو وینځلو ماشین تخنیکي ستونزه پیدا کړې ده. خاوند یې ورته وکتل خو څه یې ونه ویل. هر ځل به چې ګاونډۍ میرمنې خپلې وینځلې جامې غوړولې، ځوانې ښځې به خپله همغه خبره تکراروله، تر دې چې د یوې میاشتې له تېرېدو وروسته یې د ګاونډي میرمنې پر تناب پاکې غوړېدلې جامې ولیدې. حیرانه شوه او خپل خاوند ته یې ویل، جالبه ده، ایله اوس پوه شوم چې جامې باید څه ډول ووینځي. هرومرو کوم چا د جامو وینځلو چل ورښودلی دی او یا یې د جامو وینځلو کوم ښه پوډر اخیستی دی. خاوند یې ځواب ورکړ، زه نن سهار وختي پاڅېدم او د کور ښیښې مې پاکې کړې. د ګاونډۍ میرمنې د جامو
مو مینځلو له همغه لومړۍ ورځې هیڅ ستونزه نه درلوده، بلکې ستونزه زموږ د کور په ښیښو کې وه چې چټلې وې او له کوټې د باندې فضا یې چټله ښکاره کوله. ژوند هم همدا ډول دی. کله چې د نورو چلند ته ګورو، هغه څه چې وینو یې د ښیښو د پاکوالي او شفافیت هغې درجې ته ورته دي چې د باندې ترې ګورو. له هر ډول نیوکې مخکې بده به نه وي څو متوجه شو چې په خپل هغه شیبه څه ډول ذهنیت لرو او له ځانه وپوښتو چې آیا چمتووالی لرو څو د هغه چا په اړه قضاوت کولو پر ځای چې وینو یې د هغوی د وجود د مثبت اړخونو په اړه فکر وکړو. یو بوډا له خپل 25 کلن زوی سره په ریل ګاډي کې ناستو. همدا چې ټول مسافر په خپل څوکۍ کې کېناستل، ریل ګاډي په حرکت پیل وکړ. همدا چې ریل حرکت وکړ، 25 کلن ځوان چې د کړکۍ ترڅنګ ناستو له حیرانۍ او خوشحالۍ نه یې زړه باغ باغ و. خپل لاس له کړکۍ د باندې ویست او په داسې حال کې چې د حرکت په حال کې هوا څخه خوند اخیست، په لوړ اواز یې ویل: پلاره وګوره، ونې هم حرکت کوي. بوډا کس خپل زوی په هیجان او مسکا سره تحسین کړ او پر سر لاس راتیر کړ. د پلار او زوی ترڅنګ یو ځوان او د هغه میرمنه ناسته وه. هغوی چې د بوډا او د هغه ځوان زوی خبرې چې د ماشومانو په څیر چلند یې درلود واورېدې، حیران شول. ناڅاپه د بوډا ځوان زوی یو ځل بیا په حیرانۍ سره چغه کړه: پلاره وګوره، ویالې، وریځې او حیوانات هم له ریل ګاډي سره یو ځای حرکت کوي. ځوان او د هغې میرمنې هغه ته په حیرانۍ کتل. دغه شیبه باران پیل شو او څو څاڅکي د بوډا د زوی پر لاسونو ولګېدل. هغه په خوښۍ سره د باران څاڅکي لمس کړل، خپل سترګې پټې کړې او ځل بیا یې په لوړ آواز ویل: پلاره وګوره، باران وریږي او څاڅکي زما پر لاسونو ولګېدل. په څنګ کې د ناست او ځوان او د هغه میرمنې حوصله تنګه شوه او له بوډا یې وپوښت: ولې تاسو د خپل زوی د درملنې لپاره ډاکټر ته مراجعه نه کوئ؟ بوډا وویل: موږ هم دا اوس ډاکټر نه راغلو او د سترګو له څو پرله پسې عملیاتونو وروسته د کور پر لوري روان یو او زوی مې اوس کولی شي چې له 15 کاله ړوندوالي وروسته یو ځل بیا هر څه وویني او سترګې یو ځل بیا کار کوي. 4مه کیسه. په یو ښار کې یو شتمن کس ژوند کاوه، خو له یې چا سره 1 روپۍ مرسته هم نه کوله. هغه هېڅ اولاد نه درلود او له خپلې میرمنې سره یې ژوند کاوه. په همدې ښار کې یو قصاب و چې هره ورځ به یې اړمنو کسانو ته وړیا غوښه ورکوله. د دغه قصاب د سخاوت او نیکۍ په هکله ټول خبر شول. خلکو به یې په اړه یو بل ته وویل، خو قصاب هیڅکله په ظاهره ونه ښوده چې څومره سخاوتمند انسان دی. له شتمن کس څخه د خلکو کرکه او نفرت ورځ تر بلې ډېرېده. خلکو به چې شتمن کس ته هر څومره نصیحت کوو چې آخر دومره شتمني د چا لپاره غواړي، په ځواب کې به یې وویل: ستاسو اړتیا یې په ما پورې اړه نه لري، لاړ شئ او له قصاب څخه مرسته وغواړئ. تر دې چې شتمن کس ناروغ شو، ان یو کس یې هم پوښتنې ته ورنغی. بالاخره شتمن کس په همدې یوازیتوب کې ومړ او هیڅ څوک حاضر نه شول چې د جنازې په مراسم کې ګډون وکړي. میرمنې په یوازې توګه هغه دفن کړ. خو د هغې ورځې په سبا په ښار کې یوه حیرانوونکې پیښه وشوه. نور نو قصاب هیڅ چاته هم وړیا غوښه ورنه کړه. قصاب وویل: هغه چا چې زما د وړیا غوښو پیسې راکولې، تېره ورځ له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. یو محصل په طعامخانه کې خپل خواړه راواخیستل او پر میز یې کېښودل تر څو یې وخوري، خو په یاد شول چې قاشوغه او پنجه یې هېره شوې ده. خواړه یې پر میز کېښودل او بیرته لاړ تر څو هېر شوي شی راوړي. خو کله چې بیرته راغی، ګوري چې یو بل کس د هغه پر میز ناست دی او د هغه د غذا په خوړلو بوخت دی. د دغې صحنې په لیدو سره د محصل په وجود کې د غوسې لمبې راپورته کیږي، خو په بیړې سره خپل ارادې ته بدلون ورکوي او فکر کوي چې ښایي دا یو نوی محصل وي او کېدای شي د طعامخانې له اصولو سره بلد نه وي، یا دا چې ښایي شخصي حریم ته د داخلېدو د آدابو په اړه نه پوهیږي، او یا هم کېدای شي چې د غذا اخیستلو لپاره پیسې ونه لري. په هر حال پرېکړه یې وکړه تر څو د یاد کس مخامخ کیني او ورین تندي ورته مسکی شي. هغه کس هم په خوښۍ او مسکا سره ځواب ورکړ. لومړی محصل هڅه کوي څو یو څه وکړي او خپله خواړه په پوره مهربانۍ او ادب سره د مقابل لوري سره وویشي. په دې ترتیب یو کس سلاد خوري، بل کس سوپ، هر یو له خپل خوا څخه یو څه ور اخلي. دا هر څه په مسکا او مهربانۍ سره پر مخ ځي. دویم محصل د خجالت په احساس سره
خو لومړی محصل بیا په آرام، ډاډ او مهربانۍ سره مسکی کیږي. لومړی محصل پاڅیږي تر څو قهوه راوړي، خو ناڅاپه متوجه کیږي چې لاسي بکس د څنګ میز پر څوکۍ ایښی دی او د خوړلو لوښی هم ډک د څنګ پر میز ایښی دی. هغه پرته له دې چې خپل خواړه وخوري له یو بل کس سره په خوړو کې شریک شوی دی. په داسې حال کې چې تر وروستي شیبې فکر کاوه چې ګواکې دوم محصل د هغه د غذا پر خوړلو بوخت و. میرمن ناوخته له دندې څخه کور ته راغله. کیلي ورو د کور په دروازه کې تاو کړه او دروازه یې خلاصه کړه. سیده د خپل خوب کوټې ته لاړه. ګوري چې د خوب څراغ مړاوی روښانه دی او د خوب پر تخت د یو کس پر ځای 2 کسان ویده دي. هغې له ځنډ پرته د خپل خاوند د ګلف لوبې لرګی راواخیست او څومره یې چې په وس کې وه پر تخت 2 ویده کسان یې ښه ووهل. وروسته په ژړا او پریشانۍ د پخلنځي خوا ته لاړه تر څو اوبه وڅښي. په حیرانۍ سره یې ولیدل چې خاوند یې په پخلنځي کې پر چای څښلو بوخت دی. خاوند یې وویل سلام ګرانې، مور او پلار دې نن شپه زموږ لیدو ته راغلي دي. دا چې ستړي وه نو ما هم ورته وویل چې زموږ د خوب په کوټه کې ویده شي. آیا هغوی دې ولیدل او ښه راغلاست دې ورته وویل؟ بې حوصلېتوب د هغه عادتونو له ډلې څخه دی چې د هر کس د بریالیتوب او پرمختګ خنډ ګرځي. ښایي ډېر لږ داسې کسان وپېژنئ چې بې حوصلې وي او د بریالیتوب لوړو پوړونو ته رسېدلي وي. ګڼ شمېر مختلف عوامل کیدای شي د بې حوصلېتوب په رامنځته کېدو کې رول ولري، لکه د موخې نه درلودل، د سالم پلان او پروګرام نه درلودل، د ارادې کمزورتیا، د منفي افکارو درلودل، خپلو وړتیاو ته نه پاملرنه، خپل استعداد او ذکاوت ته نه پاملرنه، ځان ته په کمه سترګه کتل او داسې نور. له بې حوصلېتوب سره د مبارزې لپاره غوره ده چې لاندې تګلارې عملي کړو او له دغه ناخوښ عادت څخه خپل ځان خلاص کړو. د خپلو وړتیاو او استعدادونو په پام کې نیولو سره خپل ځان ته مخې وټاکو، ټولنیز اوسو او د ځان لپاره نوي ملګري پیدا کړو. خپلې چارې د یو زماني جدول پر بنسټ تنظیم کړو. خپل ځان ته ورسیږو او له خپل ځانه غفلت ونه کړو. په خپل ځان کې د مثبت فکر او لیدلوري حس را ژوندی کړو. د چارو د ترسره کولو لپاره پیاوړې انګیزه ولرو. نوي ځایونو ته تلل، ان که د ښار په منځ کې هم وي تمرین کړو. د ورځې په لړ کې لږه لږه مطالعه وکړو او خپل ذهن د نوو موضوعاتو د زده کړې لپاره چمتو کړو. ښایي په لومړۍ ورځ کې د بې حوصلېتوب له امله د ستړیا او خستګۍ احساس وکړو، خو کېدای شي چې لومړۍ ورځ له یو مخ څخه یې پیل کړو او هره ورځ د مطالعه کېدونکو مخونو شمېر زیات کړو. ډېر ژر به داسې ورځې راورسیږي چې هم به له بې حوصلېتوبه خلاص شوي یو او هم به مو ګڼ نوي مسایل زده کړي وي. تمرکز او پاملرنه کول تمرین کړو او یو غوره اورېدونکی اوسېدل تمرین کړو. د ناهیلۍ حس موخو ته د رسېدلو په لاره کې تر ټولو لوی خنډ ګڼل کیږي. د هر چا په ژوند کې ستونزې، ناخوالې او ماتې رامنځته کیږي، خو مهم ټکي دا دی چې څه ډول له یاد ستونزو او ناخوالو سره مبارزه وکړو. آیا تل باید د ناهیلۍ له احساس سره د ژوند دغه لوړې او ژورې شاته پرېږدو او یا دا چې د حوصلې او پیاوړې ارادې پر مټ دغه شرایط مدیریت کړو؟ د ناهیلۍ احساس په ژوند کې د ژور خفګان او روحي ماتې لامل کیږي. په دې برخه کې د پرشینوي انټرنیټي مجلې له مطالبو څخه په ګټې اخیستنې اړوند مسایل په لاندې توګه واضح کیږي. په ژوند کې د ناهیلۍ احساس، ناهیلي ښایي ستاسو د هیلو او خوبونو د نه پوره کېدو له امله ستاسو له زړه ماتوالي پرته بل څه نه وي. ښایي فکر وکړئ چې اوس مهال هیڅ هیله نه لرئ او خپلو هیلو ته د نه پاملرنې له امله اندېښمن هم نه یاست. خو که خپل تیر وخت ته وګورئ وبګورئ چې په خپل ژوند کې مثبت ګڼو چارو ته ډېر شوق او لیوالتیا درلودلې ده، خو دا چې د هغو د ترسره کولو لپاره مو هڅه نه وکړي او منظم پلان مو نه ورته درلود، همغه ده چې له پامه مو غورځولي دي. ځینې خلک د خپلو هیلو لپاره جنګیږي او په خپل ذهن کې خوشبیني او هیلې ژوندۍ ساتي څو وکولی شي هغه نیکمرغي چې په پام کې لري په راتلونکي کې یې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې ډیری نور کسان خپلې هیلې په خپل ناخودآګاه ضمیر کې دفن کړی شوي ساتي او د عمر تر پایه ناهیلي او غمجن پاتې کیږي. د ناهیلۍ علتونه څه دي؟ په ژوند کې پرله
پرله پسې ماتې. په ژوند کې د ناهیلۍ یو علت ماتې او د ماتې تمه درلودل دي. که چیرې تاسو تل د ماتې خوړلو تمه ولرئ او پر خپلو وړتیاو باور ونه لرئ، په ژوند کې به هم ښه احساس ونه لرئ. په ژوند کې نوښت نه کول. انسان فطرتاً د ښکلا غوښتونکی دی او غواړي چې له نوښت سره ژوند وکړي. دا چې د ژوند چاپیریال او د ژوند کولو لړۍ د تل لپاره یو شان او بې نوښته وي، د رواني انرژۍ د تغییر او تبدیل لړۍ هم له اختلال سره مخ کیږي. ځینې وخت انسان په ژوند کې ډېر لږو بدلونونو ته اړتیا لري، لکه چکر وهل، تفریح یا ان د کور د وسایلو او اطاقونو د رنګ بدلول. د اړتیاو نه پوره کېدل. د اړتیاو پوره کېدل په ژوند کې د آرام او خوند احساس له ځان سره لري. په اصل کې اړتیاوې د ژوند د حیاتي انګیزو په څیر دي. که چیرې اړتیاوې نه وای، انسان به ډېر شمیر خوښۍ له لاسه ورکړې وای او له ډېرو فعالیتونو به یې لاس اخیستی وای. پر ځان باور نه درلودل. که چیرې د خپل وجود ارزښتونه ونه پیژنئ او درک یې نه کړئ، نو د خپل ځان او ژوند په اړه به د خوښۍ وړ احساس ونه لرئ. یوازې هغه کسان په ژوند کې ښه احساس لري چې د خپل ځان په اړه ښه او د خوښۍ وړ احساس ولري او خپل ځان د یو غوره او کار وړ انسان په توګه ومني. نامناسبه دنده. کله چې داسې یو کار ترسره کوي چې مینه او علاقه نه ورسره لري، طبیعي ده چې له هغه څخه د خوند اخیستلو احساس نه کوي، او کله چې غواړي په دې ډول یو کار بوخت شي، تر ټولو بد او ناخوښ احساس لاس درکوي. له دې سربیره په ژوند کې تل د ستړیا او خستګي احساس کوي. د تحصیلي رشتې نامناسب والی. که چیرې ستاسو تحصیلي رشته ستاسو د خوښې وړ نه وي او یا مو له وړتیاو او استعدادونو سره ورته والی ونه لري، د پام وړ پرمختګ پکې ونه لرئ او زده کړې به یې پر یو جبر او عذاب درته بدلې شي، نو غوره ده چې د تحصیلي رشتې له ټاکلو او پیل کولو مخکې له یاد رشتې سره د خپلې مینې او لیوالتیا په اړه ځان ډاډه کړئ او د خپلې خوښۍ سره سمه پریکړه وکړئ. د هیلو د بیا لاسته راوړلو لپاره اړین ټکي: د ایمان او باور تقویه. د انسان د احساس او چلند د پیاوړتیا بنسټیز عامل پر خدای پاک جل جلاله باور او ایمان دی. پر خدای پاک جل جلاله باندې د ایمان او باور پر مټ کولای شو تر ټولو سخت کارونه تر سره کړو او خوند ترې واخلو. رامنځته کېدونکې پیښې په ورین تندي ومنئ. هر څه چې درته پیښیږي ویې منئ. ډیره انسانان غواړي چې د ناخوښ او غمجنونکو احساساتو له بار څخه خپلې اوږې سپکې کړي، ځکه دغه څه د هغوی لپاره دردونکي دي. خو یوازې د حقیقت منل او زغمل دي چې هغوی ته رښتینی آرام وربخي. د ژوند کولو لپاره منظم پلان او پروګرام جوړول. د خپل ژوند لپاره منظم او جامع پلان او پروګرام ولرئ. داسې یو پلان او پروګرام چې د سالم تفریح، عبادت، استراحت او داسې نورو اړخونو لرونکي وي. خپل پلان پر یو کاغذ ولیکئ، په غور سره یې عملي کړئ او خپل هر ډول پرمختګ او بریا ته ارزښت او بیه ورکړئ. ستاسو دغه ارزښت او بیه ورکول کېدای شي پر چکر وتل، د خوښي وړ غذاګانو خوړل او د هرې خوښۍ وړ کارونه ترسره کول وي. له نورو سره د سالم او صمیمي اړیکو پیاوړتیا. موږ ټول انسانان منل کیږو او مینې ته اړتیا لرو او دغه مینه او منل کېدل ډیری د نږدې ملګرو لخوا اشباع کیږي. دا د اړتیاو پوره کېدل او اشباع کېدل دي چې انسان ته د خوښۍ او خوند اخیستو احساس وربخي. پر دې اساس لزموږ د منل کېدو او لموږ سره د مینې کولو اظهار چې د یو نږدې او صمیمي ملګري لخوا لاسته راځي، کولی شي په ژوند کې زموږ پر مثبت احساس د پام وړ اغیزه ولري. ډیری کسان په ژوند کې فقر، جنګ، قحطي، د حاکمانو ظلم او ګڼ شمېر نورې ستونزې او ناخوالې زغمي. کله چې موږ پر هغه غوره مسایلو چې په ژوند کې لرو تمرکز کوو، کولی شو د ناهیلۍ پر ځای پر خپلو هغه شتو چې لرو یې شکر وباسو. کله چې احساس کوئ چې په ژوند کې داسې څه نه لرئ چې لپاره یې شکر ادا کړئ، هڅه وکړئ څو د خپلو شتو یو لیست چمتو کړئ. همدا چې ژوندي یاست، مصنوعي اکسیجن ته اړتیا نه لرئ. کولی شئ خبرې وکړئ، ویده شئ، د خوړلو لپاره خواړه لرئ او ډیری کسان د سره مینه لري. دا هر څه د شکر کولو لپاره غوره دلیلونه دي. په ژوند کې د ناهیلۍ د احساس یو لامل ماتې او د ناهیلۍ احساس ته تمه لرل دي. موږ تل کولی شو چې د شکر کول او قدر پیژندلو لپاره دلیل ولرو. قدر پیژندل او شکر کول هغه خصلت دی چې په تمرین کولو سره یې لاسته راوړلی شو. کله چې موږ د نړۍ ښېګڼې وینو، د ژوند لپاره زموږ په وجود کې هیلې بیا راژوندۍ کیږي او په ژوند کې به د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو په تمه وو.
په ژوند کې د ناهیلۍ د احساس تر ټولو سخته برخه شرایطو ته د بې طرفانه کتنې لپاره زموږ ناتواني ده. دا چې موږ د پیښو یا مصیبتونو د رامنځته کېدو لامل اوسو او یا ونه اوسو. شرایطو او وضعیت ته بې طرفانه کتنه کولی شي لوی توپیر رامنځته کړي. ډېره سخته ده چې له شته شرایطو سره خپل تړلي احساسات او لیوالتیا پرې کړو او له منځه یې یوسو. خو کله چې شرایطو ته بې طرفانه او له تعصب پرته وګورو، کولی شو پر خپل چلند باندې د شرایطو اغیزې او علتونه وپېژنو. دغه مهال باید پر خپل ځان باندې لازم اصلاحات عملي کړو څو وکولی شو چې خپلې هغه موخې ته چې لرو یې نږدې شو. که چیرې وکولی شو چې خپل ځان اصلاح کړو او ناهیلې نشو، په پایله کې هرومرو خپلو هیلو ته رسیږو او بریالي کیږو. ژوند همدغه ورځې دي چې د تېرولو په تمه یو. له خپلو شته خوند واخلئ، مه ناهیلې کیږئ او تل د خپل ځان، خپل ژوند او شته شرایطو شکر ویستونکي اوسئ. تاسو نیکمرغه یاست که چیرې په داسې کور کې ژوند کوئ چې چت، دروازه او کړکۍ لري. په داسې کور کې ژوند کوئ چې د اړتیا وړ توکي لکه یخچال، بخارۍ، پکه، داش او داسې نور پکې وي. کولی شئ چې د خپلې کورنۍ د غړو د تعلیم او تحصیل او ورځنۍ لګښتونو له پوره کولو څخه بریالي راوځئ. کولی شئ چې خپل ملګري او خپلوان یو میلمستیا ته راوبولئ. کولی شئ چې یو ګرځنده موبایل واخلئ. اړینه نه ده چې موبایل مو باید برانډ وي. کولی شئ چې په هر موسم کې خپل ځان او خپلې کورنۍ ته له شرایطو سره سمې جامې چمتو کړئ. کولی شئ چې ټکسي ونیسئ. کولی شئ چې تاسو او د کورنۍ غړي مو ځانګړو مراسمو ته له پاکو او منظمو جامو سره لاړ شئ. اړینه نه ده چې جامې موبایل له مشهورو او ګران بیه برانډونو څخه وي. کولی شئ چې د کور د کرایې پیسې، د برېښنا د بل پیسې، د موبایل، اوبو او داسې نورو لګښتونو پیسې په میاشتني ډول ورکړئ. کولی شئ چې له خپلې کورنۍ سره په میاشت کې یو ځل له کوره د باندې خواړه وخورئ. کولی شئ د خپلو خپلوانو په مختلفو مراسمو کې ګډون وکړئ او هغو ته ډالۍ واخلئ. کولی شئ چې میوه او ترکاري واخلئ. اړینه نه ده چې زموږ په بانکي حساب کې د زرګونه ډالر نغدې پیسې وي. اړینه دا ده چې ژوند پرته له دې چې چاته اړ اوسو پر مخې بوزو. تل باید په یاد ولرو چې هیڅ کله باید خپل ژوند د نورو له ژوند سره پرتله نه کړو، ځکه موږ نه پوهیږو چې هغوی له څه ډول ستونو سره لاس او ګریوان دي. تل باید له ځانه ښکته خلکو ته پام وکړو او تل باید په هر حالت کې شکر ویستونکي اوسو. باید په یاد ولرو چې ځینې خلک ډیر اړمن او فقیر دي او په پیسو سره نشو کولی چې د ژوند ټولې معنوي خوښۍ لاسته راوړو. په پیسو سره مادي آرامي او راحت اخیستلی شو، خو معنوي راحت او آرامي هیڅ کله نه. هیڅ کله د نور ژوند او امکانات حسرت ونه خورو. په دې نړۍ کې د هیچا ژوند له ستونزو خالی نه دی. ځینې په کور کې یو ناروغ لري او د خپل ناروغ په هر ځل لیدو سره ټول هغه څه چې لري له یاده یې باسي. ځینې داسې مجبوریتونه او اړتیاوې لري چې له نورو سره یې آن شریکولی هم نشي. ځینې په محکمو کې دوسیې لري. ځینې له خپلو ټولو شتمنیو سره بیا هم دومره پوړوري دي چې موږ ترې خبر نه یو. ځینې له خپلې مېرمنې سره ستونزې لري. ځینې له خپل خاوند سره ستونزې لري. ځینې د کورنۍ له نورو غړو او د خپل ژوند د ملګرو له خپلوانو سره ستونزې لري. ځینې له خپل ګاونډي سره ستونزې لري. ځینې له خپل رئیس سره ستونزې لري چې په هر ځل سهار کېدو سره په تمه وي چې کله به ماښام کېږي تر څو هر څومره ژر کور ته لاړ شي او یو څه آرام ترلاسه کړي. ځینې له خپل استاد سره ستونزې لري. ځینې له یوازیتوب څخه ځورېږي او ځینې بیا د کورنۍ په منځ کې د خوښۍ احساس نه کوي. ځینې زما او ستا په څېر آزاد تګ راتګ نشي کولی. ځینې هر څه لري خو نشي کولی چې هر ډول خواړه وخوري. ځینې له خپل یو لا علاج ناروغي یا ناروغ سره شپې سبا کوي. ځینې بیا تنفس نشي کولی او د هغه وړیا اکسیجن په بدل کې چې زه او ته ترې ګټه اخلو اړ دی چې پیسې ورکړي. د ځینو پښتورګي له کاره لوېدلي دي او اړ دي چې ډیالیز عمل تر سره کړي. ځینې بیا په ظاهره آرام او خوشحاله ښکاري، په داسې حال کې چې په زړه کې دومره لوی غمونه پراته دي چې هیڅ کله یې آرام ته نه پرېږدي او تل یې ځوروي. ځینې کسان هر څه لري خو کینه او نه لورینه اجازه نه ورکوي تر څو له خپلو شتو خوند واخلي. ځینې کسان هر څه لري خو له څو قدمه پلي تګ وروسته یې ساه بندیږي او باید د ډېرې مودې لپاره په یو ځای کې کیني تر څو یو ځل د تګ توان پیدا کړي او خپل لارې ته دوام ورکړي. او ځینې خلک بیا داسې ستونزې لري چې نشي کولی، یعنې غواړي له چا سره
شریکه کړي. په داسې حال کې چې د همغه ستونزې له امله د شپې خوب نه ورځي او دغه ستونزه ورته پر یو بد خوب بدله شوې ده. نو غوره ده چې له خپل ژوند د خوند واخلو، هغه څه چې لرو قدر یې وپېژنو، د خپل بدن د غړو او د کورنۍ د غړو د روغتیا لپاره شکر ویستونکي اوسو. له دې چې لاس مو چاته اوږد نه دی او اړ نه یو، شکر وباسو. له دې چې چاته مو آزار نه دی رسولی، شکر وباسو. دا موږ یو چې نه پوهیږو چې څوک ستونزې لري، یوازې بسنه کوي چې یو له بل سره مینه ولرو او د خپل وس او توان تر حده له نور سره د ستونزو په حل کې مرسته وکړو.